څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سورة بقرة دیار لسم نمبر آیات دے درنو او عزتمندو اوریدونکو د سورة بقرة ابتدانا تردیز پوری د اهدنا الصراط المستقیم یا د سورة فاتحه د دغه آخری آیتونو تفصیل روان دی چې قرآن کریم د هدایت اساس بل او د قرآن کریم هدایت یې په دې ثابت کوي چې دا لارښود ذکر دی چې دې کې شک شبهه نشته فی کونه من رب العالمین په دې کې چې دا به رب العالمین نوی کني او په دې کې هم شک شبهه نشته چې دا یو کامل او پوره هدایت دی خو دغه هدایت او راهنمایي نه فایده متقیان اخلي او هغه متقیان مونږ ته راو پیژندل په 15 خاصه صفاتو سره چې هغه خلاصه عقیده او عمل دی چې په اعمالو کې بیا بدني او مالی عبادت دای ذکر کړل 15 صفات او د هغې نتیجه کامل هدایت او دنیا او آخرت کې کامیابی. دویم فریق د صراط مستقیم نه ظاهرا خکارا اوختی او په عناد او زد او حسد کې ولاړ کافرانی ذکر کړل او دا چون کې خکارا ډلوا نو په دې باندې ډیر بحث ونکو او د هغې پرابطه یې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړه چې د هغې زد او حسد داسې حد ته رسېدلی دی چې ستا یره ورکول او نه یره ورکول هغې دپاره برابر دي. وجه صدا دکا چې د دې د بدو اعمالو په وجه باندې الله د دې په زړونو باندې مهر والي دي سوچ او فکر نه کوي غوګونو باندې حق نه اوري او په سترګو باندې دغه کائنات او دغه لوی مخلوقات د الله په هغې کې تصور نشي کولی نو د دې وجه نه چې د دې د علم اسباب د دې د ګناهونو په وجه بند شو نو دی اوس هدایت طرف ته نه راځي. درېیمه ډله او درېیم فریق چې هغه هم د دغه کافرونو یو جنس دی خو یو څه مخالفتونه ظاهري هغه لري فقط په دې خبره چې هغه ظاهري کلمه ویلې ده چې هغې ته منافقان وایي او موږ دې ته اشاره وکړه چې منافقان په مدني دور کې پس د غزوه بدر نه پیدا شو په مشرۍ د عبدالله ابن ابی ابن سلول سره او بیا دغه خلک د اسلام په اوږدو کې او د اسلام په تاریخ کې په بیلابیلو نومونو په بیلابیلو صفتونو په بیلابیلو نظریو او عقیدو ښکاره شوي ښکاره کیږي او تر روز قیامت به ښکاره کیږي روان وي. دا چې د منافقانو علامې ذکر دي په نومونو سره یو څه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلي وو خو صفات یې ډېر زیات دي ورونو که د وخت کموالی نه وي نو د قرآن کریم آیات په آیات او صفحه په صفحه چې څومره د منافقانو کړنې او خصلتونه ذکر شوي دي هغه به مونږ ذکر کړي وي. دارنګې د احادیثو مبارکونه د منافقانو صفات هغه به مو رایستلي وي
البته علماو دا راایستلي دي په خپلو کتابونو کې، په خپلو ویناګانو کې دې ته ځای ورکړی دی. د دې پیژندل په دې نن وخت کې ډېر زیات ضروري دي، ځکه نن سبا هم د منافقانو کثرت او وجود دی چې ظاهري هغوی فقط کلمه وایي، ځان ته مسلمان وایي، مګر باطن کې په هغې کې ډېر زیات صفات قبیحه او بد صفات د منافقانو دي. المهم زمونږ اوسنی درس چې د منافقانو د بحثونو په منځ کې روان یو، د دې آیات کریمه پورې چې کم واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، د منافقانو شپږ صفتونه ذکر شلو، هغه قباحتونه ذکر شلو چې کم قرآن کریم ذکر کړي دي او هغه مسلسل داسې روانو. په دې آیات کریمه کې 3 قباحتونه نور د دې ذکر کوي او هغه یو صحابه کرامو ته د بے عقلو او د ناپوهو خلکو نسبت صحابه ته بے عقل ویل، دارنګي صحابه کرامو نورسته د خپل بے عقلی او سفاهت، او دریم ولکن لا يعلمون جهل مرکب چې دی په خپل بے عقلی او سفاهت باندې نه پوهیږي. نو په دې آیات کریمه کې چې دا هم عطف کړی دی په مخکینی آیات باندې په واذا قیل لهم سره. واذا قیل لهم لفظی ترجمه د آیات کوو، بیا تفصیل ذکر کوو. واذا قیل لهم کله چې ویل شي دی منافقانو ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی الناسو هغه کامل او پورا خلکو چې صحابه کرام دي. قالو دوی وای انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء پشان د ایمان دا خلکو چې هغه عقل نه کم دي، کمزوري دي، بے عقل دي. الا الله رب العالمین فرمای خبردار شي مؤمنانو انهم یقینا دوی هم السفهاء دی بے عقلان دي ولکن لا يعلمون مگر دوی په خپل بے عقلی او سفاهت باندې نه پوهیږي، په خپل بے عقلی باندې دوی نه پوهیږي. واذا قیل لهم ووی عاطف راوړو په مخ کې آیات، دا هم یو سبب دی د پاره د هغه عذاب، ولې دی د پاره دردون کې عذاب دی ځکه چې دغه نور صفات هم دی کې قبیحه موجود دي چې هغه د دردناک عذاب د پاره سبب دی. هغه قبیح صفات دغه 3 صفات دي. یو دا دی چې صحابه کرامو ته نسبت د بے عقلو کوي، د صحابه بے عزتی کوي، او دویم دا دی چې دی په خپل غټ بے عقل او ناپوه دي. دریم قباحت دا دی چې په خپل ناپوهي باندې نه پوهیږي. او بل وجه د ذکر کولو د دې آیات دا ده چې په مخکې آیات کې نهي د منکر نه وشو چې لا تفسدوا فی الارض، منافقانو ته ویل شو چې فساد مکوئ په ځمکه کې. نو دلته د دې په خاطر باندې چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دواړه طرفه پوره شي، نو ورسره هغه د امر بالمعروف طرف او جزم ذکر کړ. او معلومیږي دا چې منافق ته اول د بدینا د منې کېدلو امر کې عمومي طور سره اول د نیکی امر سره کوي مسلمان ته، به د بدینا منې کوي. او قران کریم کې دغه ترتیب راغلی دی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، سورۃ توبه کې فرمایي. مگر دی آیات نه معلومیږي چې منافق ته اول د فساد نه د منې کېدو، د خرابو کارونو د منې کېدو، یعنی نهی عن المنکر به وته کې، ځکه د کې منکرات او فساد زیات وي، او دا غي وروسته به بیا د نیکی حکم ورته کې. واذا قیل مجهول راوړو کله چې اویلې شي دته د پاره د عموم د زمانو او د مکانونو او د خلکو، په هر زمانه کې، په هر وخت کې، په هر ځای کې، هر څوک چې ورته وي. او دلته مراد عموم هغه صحابه کرام چې دوی ته به امر کو، او دارنګي نور زمانو کې دعات او علما. واذا قیل لهم او اول وینکه د دې قول هغه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه کبار صحابه منافقانو دا منافقت بیلیدو، یا دا هغه خپلوانو ورونه او پلار او دارنګ نور نیکان صحابه کرام. نو کله چې به دا هغه د خوانه دی ته ویل شو چې امنو تاسو ایمان راوړی، ایمان راوړی، نو دی به ویل چې مونږ ایمان ښکارا کړی دی کنه، ځکه مخکې ویل آمنا بالله وبالیوم الاخر، نه کما آمن الناس،
داسې ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی الناس هغه کاملو خلکو پوره خلکو چې مراد د دې نه صحابه کرام دي د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري دي هغه چې په ایمان کې مخلصینو چې په زړه یې څو نو په خولې هغه خبره وه عمل یې د قول تصدیق کوو قول یې د عمل تصدیق کوو مفسر د قرآن امام ابن جریر دارنګ امام ابن کثیر او دارنګ امام قرطبی رحمت الله علیهم علی الجميع د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي دي چې دلته د الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه په اصل کې کامل انسانان چې د هغې د ایمان تشبیه او د هغې د ایمان سره ایمان برابرول غواړي نو مراد په دې سره هغه صحابه کرام دي او دلته ورته د آمنو تکرار وکړه په دې خاطر باندې چې ستاسو هغه مخکې د دعوی والا ایمان چې آمنام ویلی دی هغه ایمان صحیح نه دی نه داسې ایمان مقید ایمان به راوړئ داسې ایمان لکه څنګه چې صحابه راوړی دی څه معنا یعنې ستاسو ایمان کې دوکه ده ستاسو ایمان کې مرضونه دي روحاني فسادونه دي نو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو راوړی دی چې پای کې دوکه نشته د قباحتونو ستاسو د دغه پلیتو خویونو او صفتونو نه پاک خلق دي روحانی مرضونه نه لري فسادونه نه کوي نو ایمان داسې ایمان راوړی لکه د صحابه کرامو غوندې او بیا دغه مفسرین فرمایي چې د آیات ښکاره دلیل دی په فضیلت د صحابه کرامو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري هغه کسان چې صحابه هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی په ایمان باندې مړه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومک کړی دی او د دې دین پر رسولو کې په خپل سر او مال باندې اثر نه ده کړی خپل سرونه خپل مالونه د الله د لاره کې د الله د رسول د قربان کړي دي هغه خلک چې الله د خپل نبی د ملګرتوب دپاره انتخاب کړي وو ډېر لوی مقام دی د دې خلکو د دې لوی مقام دی او لوی فضیلت دی او په امت کې بهترین خلک هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي صحابه کرام په صحابو کې بیا بهترین هغه په ترتیب سره علماو ذکر کړي دي چې د دې امت بهترین خلک صحابه دي او په صحابو کې بیا د لوړ مقام والا شخصیت ابوبکر صدیق او بیا عمر رضی الله تعالی عنه بیا عثمان او بیا علی رضی الله تعالی عنه او دغه شان بیا عشره مبشره چې د جنت زیره ورته راغلي او داسې بیا بدریان چې هغه بدر کې شریک شوي او داسې سلسله بیا د هغه کسانو چې هغه بیعت الرضوان والا او چې د ونې لاندې رسول الله سره په مرګ باندې بیعت کړو او بیا هغه خلک عموما چې د مکې د فتح نه مخکې ایمان راوړی دی او بیا هغه خلک چې مکې فتح باندې ایمان او بیا د هغې نه وروسته دا ترتیب اهل سنت والجماعتو په نسبت باندې شته دی د صحابه کرامو ترمنځ دغه فضیلت باندې متفق دي البته مقابل کې هغه خلک چې د صحابو ګستاخ دي بیا ادبي د صحابو کوي یا صحابو پسې بد رد وایي نو هغه د اهل سنت نه بیا نه دي هغه روافض دي روافض هغه قوم دی چې هغه د رسول الله د صحابو دشمنان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو باندې بد ویونکي او هغه ته د مرتد نسبت کول او دارنګي په صحابو کرامو باندې بدنامي لګول دا خلک يهود صفته خلک دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بدنامي زمونږ د دین سند خرابوي ځکه دین مونږ ته د صحابه کرامو په واسطه باندې راغلي دي که صحابه کرامو کې مونږ داسې هغه پسې بد وو یا هغه ته مرتد وو نعوذ بالله نو بیا زمونږ دین خراب شو ځکه د دین اصل سند زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته صحابه کرام دي نو څوک چې زمونږ د دین په سند باندې خبرې کوي هغه پسې بد رد وایي دا اصل دی ټول دین دشمنان دي یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې خلکو پوره تفصیلات ذکر کړي دي دارنګه نور علماء کرامو روافض شیعان دا د صحابه کرامو دشمنان دي په صحابه کرامو پسې بد رد وایي دا غي تنقیس کوي حال دا چې دا غي ایمان دا معیار دی د پاره د خلکو معیار دی د پاره د حقانیت او د حقیقت او صحابه معیار د حق دي لکه چې هم د دې صورت په یو سلو د شم آیات کې ذکر کوي بیا وان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا کدا خلک ایمان راوړي په مثل د ایمان ستاسو باندې اے صحابه کرامو آلته اشاره د يهودو نصارا وتا او دلته وای امنو کما امن الناس منافقانو ایمان راوړي داس ایمان چې هغه صحابه کرام راوړي دي چې هغه د فساد نه او د منافقت او د مرزونو نه پاک دي هغه ایمان دی چې هغه بالکل صفا او واضح ایمان دی د زړه
کومې نه اسلام منلی دی او په ژوند کې عملي کړی دی. اول تاغي ته وایي یهود نصاراو ته، ای برابطه وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چېرته دا خلک ایمان راوړي په شان د ایمان ستاسو چې تاسو څنګه ایمان راوړئ داسې ایمان راوړي نو دا به په سمه لار وي. وإن تولوا که دی د صحابه کرامو غوندې ایمان را نه وړي نو بیا خو فسیکفیکهم الله. او حکم د معیاریت چې صحابه معیار د حقانیت دی دا بنا په مجموع سره، اگر چې صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي او معصوم نه دي، خو من حیث المجموع صحابه کرام معیار د حق دي. او هغه چې څه ته حق ویلی دی هغه حق دی، او څه ته چې فساد ویلی دی باطل یې ګڼلی دی هغه باطل او فساد دی. دا بیا بیله خبره ده چې هغه معصوم نه دي، صغایر کبایر ته صادر شوي دي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او هم د هغه د مرګ نه وروستو. مګر د ټولو دپاره په سورت توبه کې چې کومه هغه مډال د امتیاز راغلی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، هغه د صحابه کرامو د فضیلت دپاره کافي دی. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروستو د صحابه کرامو نه به ډېر داسې کارونه شوي چې هغه به نو مناسب چې دوی کړي وي، خو د هغې سره هم الله د خپل علم قدیم او ازلي په اساس دغه مډال صحابه کرامو ته ورکړه چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د صحابو نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي، او الله دې ټولو دپاره جنتونه تیر کړي دي او داخليږي به ورته. نو هغه صحابه کرام چې په هغې باندې اطلاق د صحابي کیږي او هغه تعریف ورته شامل دی چې هغه رسول الله لیدلی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی په ایمان باندې وفات شوی وي، نو دی ته دغه حکم شامل دی. نو منافقانو ته چې کله ویل آمنو کما آمن الناس، او خلکو ایمان راوړی داسې ایمان لکه چې څنګه صحابه کرام راوړی دی خالص ایمان، نو قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. وای دا منافقان دا وینا د منافقانو ده، او دا د دوی هغه غلطه لهجه ذکر کوي چې په کومه لهجې سره دوی صحابه کرام یادوي. معلومیږي دا صحابه کرامو پسې بد ردي ویل، صحابه کرامو ته نافوه او بېعقله ویل، په هغې باندې لعن طعن ویل، دا د منافقانو کار دی. د هغه منافقانو چې هغه عقیده د منافقت ده او هغه کافر دي، ځکه چې دا د هغې منافقانو وینا وه انؤمنو کما آمن السفهاء. فقط په دې خاطر باندې صحابو ته دی ولې سفها وای؟ دلته انؤمنو حمزه د پاره د استفهام انکاری، او د سفها نه مراد دی صحابه کرام ذکر کوي. سفها جمع د سفیه ده، سفیه د صفاحت نه ماخوذ دی، او دا په اصل کې ویل کېږي د عقل کمزورتیا ته. یو سړی عقل کمزوري د ښه او بد تمیز نشي کولی، د نفع او د ضرر دارنګې د ګټې او د تاوان فرق نشي کولی، دارنګې په معنا د کم عقل او بې عقله سره هم راځي چې عقل یې کم وي، لکه سیقول السفهاء بې عقله خلک. او دارنګې سفیه د شریعت په اصطلاح سره هغه چاته ویل کېږي چې څوک په دین باندې نه پوهېږي، د دین نه یې اعراض کوي، یا د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابو په عمل او ایمان باندې اعتراض کوي. نو دی وجې نه دی صحابه کرامو ته د صفهاو لفظ ادا که انؤمنو کما آمن السفهاء، مونږ ایمان راوړو داسې ایمان لکه څنګه چې هغه بې عقلانو راوړی دی. السفهاء الناس ته ویله چې هغه صحابه کرام وي، ولې صحابو ته دا غلط لفظ ادا که؟ دا د صحابو مخکې ګوره دی نه دی ویلي، او نه د صحابو مخکې دی دا ویلی شو، دا به یې زړه کې ویله یا به خپل کور کې خپل داخل کې چې به کله کېناستل بیا به ویله چې ګوره ما ته مې پلانې مشر وایي یا پلانې راته وایي چې صحیح د صحابو غوندې ایمان راوړه، زه هغه څه بې عقله دي چې زه هغې په شان ایمان راوړم. دا به خپلو مشرانو ته ویله او خپل منځی کې به ویله، لکه وروسته انا معکم راځي اذا خلوا الی شیاطینهم، په دې دلیل دی. ښه سوال دا راځي چې صحابه کرامو ته ولې د دې لفظ نسبت وکړو؟ اصل مقصد د دې دا و چې صحابه کرامو یو خدا داسې خلق دي چې د عقل نه کمزوري خلق دي، رای او نظر او فکر کم دی. بل دی کې هغه کمزوري صحابه کرامو چې څه پکې آزاد شوي غلامانو، دارنګې هغې غریبان او عاجزان پکې وو. نو دا چې عموما صحابه کرام کمزوري وو، نو دوی د دې وجې نه هغې ته د صفهاو بې عقلانو نسبت کوو چې د دې نبي ملګري خو هسې بې عقله خلک دي، په خپله ګټه او تاوان باندې نه پوهېږي، په خپل نفع او نقصان او ضرر باندې نه پوهېږي،
او سوچ او سمج نه او د فکر نه بغیر او د مستقبل او د آینده د سنجش نه بغیر یې د خپل مشرانو دین پرې خوست او په د پس روان شو چې دام یتیم دی اس نه لري ملګری نشتا او بیا د سره وطن پرې خوست مال او اهل او ارچ پرې خوستل او بیا د په ملګرتوب کې د سره او مال قرباني ور کوي اینه توی نو دا ډېر قمقل خلق دي. صفهای په دې معنا ویل صحابه انو امنو کما امن الصفهاء آیا مونږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان بیا عقلانو راوړې دا ایمان نه راوړو مونږ لکه دغه خلکو چې د زړه د صدق نه هغه د رسول الله ملګری شوي دي دارنګ خپل مشرانی پرېښي دي خپل وطن او مال پرېښي دي او د خپل مال او د جان قربانۍ ته تیار دي نه دا خو نه پوهېږي او مونږ پوهه خلک یو سنجش کوو دا آینده سوچ او فکر را سره دی نو داسې خو په خلاصه خوله باندې نشو کولی دا کارونه نو ویلی کېږي ګزاره به کوو معلومیږي دا چې دا ګزاره والا چې دي دا همدغه شی نه دي منافقانو غوندې صحیح ده یو حکمت دی او یو یره او خوف دی د دین نه بیانول دي په دین عمل نه کول دي ځکه دلته معلومیږي چې دوی صفها بعقلان صحابو ته په دې ویل چې هغوی د خپل سر و مال نه د اسلام په قربانۍ کې تیرو او دغه نسبتونه د نورو انبیاو ملګرو ته هم شوي دي نو د آیات صریح دلیل دی چې څوک صحابه کرامو باندې الفاظ د توهین استعمال کی صحابه باندې طعن لعن کوي تنقید پی کوي نو دا منافق دی خالص او د منافقانو اساسی خصلت او صفت پکې دی. کله چې صحابه ته صحفها ویل نو اوس جواب کی الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون د صحابه د طرف نه جواب الله کوي او جواب ډیر مؤکد او په تاکیدات باندې کوي ځکه دلته مقام د صحابه کرامو د عصمت د صحابه کرامو د شان دی. تا د رسول الله ملګری ته سفیه ویلا تا د رسول الله ملګرو باندې لعن او تعاون نو خبردار الا خبردار اے مسلمانانو ټولو تاسو ته ویم الله وای خبردار شئ الا حرف تنبیه دا د پاره درای خېدو دی تر اوسه د غوږی خېده دی خبره ته چې صحابه کرامو باندې دی لعن تعاون وای د صحابه کرامو تنقیس وکړو صحابه کرامو ته صفها ویلا نو خبردار انهم یقینا دا منافقان هم الصفهاء دیدی کامل بعقلان چون شان د صحابه کرامو دی نو په الا حرف تنبیه سره او ان حرف ان مسقل مشدد د تاکید د پاره او دارنګي مبتدا او خبر معرفه جمله اسمیه نو د صفاحت ټول ترکیز په منافقانو وشو الا انهم هم الصفهاء خبردار مسلمانانو هغه څوک چې د صحابه کرامو بدوای صحابه کرامو پسې ټوکې ټقالې پکې کوي د هغوی په بد نوم یادوي دا کامل بیعقله خلک دی اصل بیعقله او اصل ناپوهه هغه خلک دی چې صحابه کرامو ته صفها وایي بیعقله خو دی ولکن لا یعلمون دلته دفه دوی وهم او شک کوي چې دی بیعقله دي نو بیا نورو ته ولې بیعقله وایي الله وایي ولکن لا یعلمون افسوس دا دی چې دی په خپله بیعقلۍ باندې نه پوهېږي په خپله بیعقلۍ او بېعلمۍ باندې او د خپل جهالت باندې نه پوهېږي نو یو سړی چې په دې نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم هغې ته څه وایي هغې ته جاهل مرکب وایي او دې وجې نه هغه شاعر وایي آن کس که نداند و بداند که نداند آخر خری خویش را به منزل برساند و چې یو سړی په دې پوه شي چې زه نه پوهېږم په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو د چا نه به پوښتنه وکړي خپل هدف ته به ورسیږي خو هغه څوک آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند هغه کس چې نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو هغه په جهل مرکب کې پرېږده چې پاتې وي نو منافق دا هغه څوک دی چې په خپله بېعقلۍ باندې نه پوهېږي چې سړی په دې نه پوهېږي چې زه په یو څه باندې نه پوهېږم نو هغه نه غټ احمق بل نشته نو ځکه رب العالمین د صحابه کرامو دفاع وکړه او په ډېرو سختو تاکیداتو سره دا خبره ذکر کړه چې او صحابه کرامو ته بیعقله ویونکیا ته دومره بیعقله چې په خپله بیعقلۍ باندې نه پوهېږي اصلي بیعقله خو تی
چې تا د دنیا او د آخرت تاوان وکړو. دنیا کې صحیح ده، څه معمولی ګټه به در رسېدلي، سره او مال به دې محفوظ وي، خو تا آخرت دې د لاسه ورکړو. لوی بې عقله خو تې. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. په دې آیات کریمه کې هم د دې دوه قبیح او ناروا او غلط صفتونه ذکر کړي. یو دا دی چې دوی د شیطانانو سره ملګري دي. د منافق سړي د بد عمله سړي سره ملګرتوب وي. کند هر جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز. منافقان د شیطانانو سره خوشاله او شیطانان د منافقانو سره خوشاله. د صحابو ملګرتوب پرې خوستو، نو چې د صحابو ملګرتوب پرې دی هغه د شیطانانو ملګری شي. او دویم قباحت پکې دا دی چې د مؤمنانو پورې ټوکې کوي، مسخرې کوي، استهزاء. او دیم په عاطف سره ذکر کوي اذا قیل سره، چې دې کې مسباب د عذاب دي، چې د درناک عذاب د پاره یو سبب دا دی چې د صحابه کرامو لار یو سړی پریږدي او د شیطانانو ملګرتوب غوره کړي. شیطانان هغه څوک دي چې هغه د صحابو خلاف روان دي. او بل دا دی چې صحابه کرامو پورې ټوکې کوي، مسخرې کوي، یا د صحابه کرامو په اعمالو پورې ټوکې کوي، د هغوی په ژوند پورې مسخرې او ټوکې کوي، لکه څنګه چې دغه منافقانو کولې. او بل دا وایي د پاره یو دلیل هم دی چې انؤمنو کما آمن السفهاء. دا خبره دی مؤمنانو ته ګوره ښکاره نشوه کولی، مخکې موږ ذکر کړه، بلکې اصل کې وایي لقوا الذین آمنو، کله چې دوی به مخامخ شو مؤمنانو سره به دوی ملاقات شو. لقو د لقا نه دی، لقا ویلی کېږي بغیر د موعد او وعدې نه د یو چا سره مخامخ کېدو ته. ناڅاپه به د مؤمنانو سره ملاقات شو، لاره کې، په کوڅه کې، په جماعت کې، لاس به په سینهو ته کېښوسته چې یاره موږ مسلمانان یو. بلکل صاحب موږ مسلمانان یو، صاحب موږ ستاسې ملګري، صاحب څه وی تابعدار. قالوا آمنا. خو ګوره دا د دوی د اخلاص د زړه نه و، ځکه تاکیدات پکې نه دي ذکر کړي که نه، فقط آمنا د زړه نه دی. وإذا لقوا الذين آمنوا، کله چې دوی مخامخ شي د مؤمنانو سره، نو قالوا وایي دوی آمنا، مؤمنان یو، موږ هم مسلمانان یو، ستاسې ملګري یو. د یرې نه دستي د خولې نه وخېږي چې یاره موږ هم مسلمانان یو، موږ ستاسې ملګري صاحب. مخکې خو هم دوی آمنا بالله وبالیوم الاخر ویلو، او دلته هم آمنا ذکر کو. دلته اصل اشاره د اختلاف د احوالاتو ته چې د دوی حالات د مؤمنانو او شیطانانو سره فرق کوي. او بل مقصد د دې نه تفصیل دی چې هلته ویلو آمنا بالله وبالیوم الاخر. ګوره دا آمنا بالله دا همیش نه، بلکې دا دوی د مؤمنانو مخکې وایي، ځکه چې دوی د خپلو مشرانو سره مخ شي نو هغوی ته وایي انا معکم. واذا خلوا الی شیاطینهم، د مؤمنانو سره چې مخامخ شي نو دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی. واذا خلوا، کله چې دوی ځان لشي او لاړ شي، خلو د خلا نه اخیستی شوی دی، او د خلا په صله کې کله اله راځي او کله با راځي، او خلا په معنا د یو ځای کېدو ده، او دارنګې په معنا د تلو ده. نو واذا خلوا، کله چې دوی لاړ شي، دغه تګ هم داسې د چل او د فریب دی، د مؤمنانو نه پټ وځي، یو بانه بله بانه باندې د مؤمنانو د مجلس نه ځان وباسي، ځکه یې ورسره په صله کې اله راوړو. واذا خلوا الی شیاطینهم، کله چې دوی ځان لشي او لاړ شي خپلو شیطانانو ته، نو قالو وایي انا معکم، موږ د تاسو سره یو. انا معکم. شیاطین څوک دي؟ هغه مشران منافقان، یا هغه خلک چې لا ایمان یې نه و راوړی، مشرکانو کافرانو د مدینه کې، یا هغه یهودو ته لاړ شي. المهم خو هغه خلک چې د دوی په کفر کې رهبري کوي او دوی ته په کفر کې هدایات کوي، مشري کوي، او دوی ته زمینه سازه کړې ده د دې منافقت، او دا د منافقت فضا یې جوړه کړې ده. په شیاطینو سره تعبیر ځکه وکړو چې شیطان اصل کې ویلی کېږي هغه چاته چې د الله د رحمت نه لري دی، دا د شطنه نه دی، شطنه په معنا د بعوده سره د خیر نه محروم دی. د دې اطلاق به په جنی او انسی شیطانانو ټولو باندې کېږي چې سرکشي. امام راغب اصفهانی په مفرداتو کې ذکر کړی دی چې شیطان هر سرکشه ته ویلی کېږي، که هغه پیریا وي که انسان وي او که حیوان، عرب هغه ته شیطان وایي. بیا اطلاق په ابلیس باندې کېږي، او دارنګې په هر یو شرارتي باندې، دارنګې په جنی او انسی، په ټولو هغه بد عمله خلکو باندې کېږي چې په چا کې شرارت دی، سرکشي ده د الله د دین نه.
چې په سر د هغې کې یهودیان او کافران او منافقان. نو چې واذا خلو کله چې دوی ځان لشي او په معنا د انصرفو، نو بیا ومضوا الی شیاطینهم ولاړ شي شیطانانو مجلسونو ته. نو هغې ورته وایي چې هلکه څه دې کول؟ دا د مسلمانانو په صفونو کې څه کول؟ د مسلمانانو ملګرتوب دې وکړه، د هغې سره دې یکجهتي اعلان کړه، د هغې سره ودرېدې. دا وایي نه مه خفه کېږه، انا معکم، مسړیا مونږ خو ستاسې ملګري د تاسو سره یي، عقیده مو ستاسې سره ده، نظر او فکر هم د تاسو سره دی. انا معکم دلته د معیت نه مراد ملګرتیا ده، بس د ستاسو سره یي، ستاسو ملګري یو، عقیده نظر مو د تاسو سره شریک دی. نو هغې ورته وایي چې مونږ خو به تاسې شک کوو، ځکه تاسې د مؤمنانو مجلس ته ورځئ. نو دی د هغې شک د ازالې په خاطر ویله چې نه، انا معکم، یقینا مونږ روحا قلبا ذهنا فکرا د تاسو سره. هلته څه کوئ؟ ولې ورغلي وئ؟ نو وایي چې مونږ خو هلته اصل کې بل مقصد دپاره ورغلي وو. انما نحن مستهزئون واذا خلو الى شیاطینهم، کله چې دی لاړ شي خپلو مشرانو شیطانانو ته په کفر کې، په کفر کې د دی مشران دي، په کفر کې د دی امامان دي، مقتدیان دي، په کفر کې د دی مشاورین دي، هغې ورته وایي چې تاسو خو د مسلمانانو سره وځئ نه وځئ، د هغې همکارۍ باندې لیدل شوي استې همدردۍ باندې. نو قالو دی په واضح خوله باندې وایي ورته انا معکم، یقینا موږ ستاسې ملګري یو. نو هلته مو څه کول؟ انما نحن مستهزئون، یقینا موږ هغې پورې ټوقې مسخرې کولې، ټوقو دپاره تلي وو، هسې ګپ شپ له تلي وو، هغې پورې ټوقې کوو، هغې ته آمنا وایو، په هغې باندې دی موږ غولوو. او هغه ساده لوحې خلک دې نه پوهېږي، زمونږ په آمنا باندې یقین کوي چې دا مسلمانان دي، او نور خو موږ په حقیقت کې ستاسو ملګري یو. ګوره انما نحن مستهزئون په دې جمله کې تاکید دی، سره د دې نه چې دا جمله مستانفه ده، او دا اصلا تاکید دی د هغه جملې د انا معکم دپاره چې موږ اصلا ستاسې ملګري یو، خو زمونږ دغه خلکو سره ناسته پاسته هغه فقط په دې خاطر ده چې ټوقې مسخرې ورپورې کوو. انما نحن مستهزئون، مؤمنانو پورې ټوقې، صحابو پورې ټوقې، دا د کافرو منافقانو کار دی. هزء دا سپکوالی او استهزاء ته وایي، او هز زر د یو شي د منځه وړلو ته هم ویلی کېږي، په معنا د سخریې او ټوقو سره هم راځي. خو فرق علما د استهزاء او د سخریې په منځ کې داسې کوي چې ټوقې سخریه هغه کې ذلت او یو چا لره ذلیل او ټیټ ګڼل وي، او استهزاء عامه ده کله هغې کې ذلت وي کله نه. نو دوی خو صحابه کرامو ته ښکاره د ذلت الفاظ نه شو ادا کولی، هغې ته خو د هغې د زور او د قوت د وجې نه خو دا ورته نه شو ویلی. نو د دې وجې نه خپلو ملګرو ته ویله چې سړیا موږ هغې پسې هسې ټوقې کوو، مسخرې ورپسې کوو، او بیا تمسخر په دین کې ناروا دی. یو چا پسې ټوقې کول، یو چا لره ذلیل او کم ګڼل، او یا هغه پسې هسې خندا کول، او هغه د هغه مورال ښکته کول او هغه راټیټول، دا هم صفت د منافقت دی او اسلام کې ناروا دی په چا پسې ټوقې او مسخرې کول. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. په دې 15 آیات کې د دې دنیوي او اخروی عاقبت او انجام ذکر کیږي، او یو بل قبیح صفت د دې ذکر کیږي چې هغه طغیان او سرکشي ده. په دې خلکو کې د خلکو کې سرکشي ده او طغیان دی د حد نه تجاوز. نو اصل دلته خو جواب الله کوي، ځکه الله د دوی په زړونو خبرو خو پوی دی، او مؤمنان ته خبروي، ځکه دوی خو دا ټوقې ملنډې د مؤمنانو مخکې نه کولې. نو جواب راځي د الله د خوانه، او ابتدا د جملې کوي په الله یستهزئ بهم باندې. الله لفظ د جلاله او د الله د پاره د تاکید دلته مخکې شوی دی، یعنی الله دا کار په خپله کوي، ځکه دا شان د صحابو دی چې څوک صحابو پورې ټوقې کوي، الله وایي زه د هغه ذمهوار یم، بس زه د صحابي د خوا نه زه وکیل یم. صحابي ته وایي ته مه خفه کېږه، ته اخلاص یې. الله به دی پورې ټوقې او مسخرې وکړي، او په خپله به کوي، د چا په واسطه هم نه کوي. او یستهزئ فعل مضارع راوړه د پاره د تجدید او دوام، نوی او دارنګې همیش به دوی پسې ملنډې او مسخرې والی کېږي، هر وخت تازه سزاګانې به الله وخت په وخت ورکوي. په دې آیات کې نسبت د استهزاء دی، او دارنګې مخکې کې
خداع او مکرم راغله دی الله په صفاتو کې فعلی. نو څنګه چې د الله نور صفات فعلی دي مونږ هم داسې په حقیقت باندې پریدو. او دا د سلف صالحینو عقیده وا. تشبیه تمثيل پدې کې نشو کولای او نه نفي کولی شو. نه داسې وایو چې د الله ځان ته نسبت د دې کړي چې زب ورپورې ټوکې وکم دا ټوکې د الله به زمونږ په شانتي وي د انسانانو نه، دا نشو ویلې. او دلته دا خبره نفس خبره تفسیر قاسمی ابن کثیر او دارنګ ابن جریر کړي دا د ضحاک روایت د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې الله به دې باندې مسخري وکړي سزا ورکولو په خاطر، دا به عذاب وي دی لپاره. او دا ک الله تعالی نسبت ځان ته د استهزاء او د تمسخر کړي دي یا د خداع کړي دي، دا اصلا په اساس د عذاب سره دی چې الله به دې له عذاب ورکړي. او دا استهزاء د الله د خوانه به بدی پسې په دنیا کې هم د مؤمنانو د طرف نه به مؤمنان به ور پورې خاندي، داسې ذلت به پیراولي الله چې ټول مخلوقات به ور پورې خاندي او داسې په بد مرګ باندې به مړ کی چې ټول به ور پورې خاندي. او بیا به قیامت کې په دې باسي به ټوخي کیږي، کله به رڼا ور باندې مري لکه سورۃ حدید کې، او کله به دې پسې ظاهرا ټوخي کیږي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون سورۃ مطففین کې راځي. نو دا ټوکی مسخري د الله دی پوری دا د الله ته خوانه سزا ورکول دي په ټوکو سره. نو ځکه الله نسبت ځان ته وکړو چې د صحابو بدل ز اخلم کته صحابو پوری ټوکی کې نو الله به تاسو پوری ټوکی کې الله یستهزئ بهم، الله به ټوکی کې په دوی پوری ويمدهم فی طغیانهم یعمهون، الله زیاتې دی لرا په سرکشی د دوی کې یعمهون په داسې حالت کې چې د حیران او پریشان وي. دې آیات معنا به ان شاء الله به وضاحت سره کوو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى فزړه مطمئن وي څنګه ټینګي وعده غرنا ګناهونه ورته پس یو توبه. خود پزړه مطمئن وي څنګه ټینګي وعده غرنا ګناهونه ورته پس یو توبه. د نیکی جزا څو چند د بدی سزا یوا د زاهد د امیدونو ورته پند قافله. د نیکی جزا څو چند د بدی سزا یوا د زاهد د امیدونو ورته پند قافله. د زاهد د امیدونو ورته پند قافله. فالله رحمان رحیم سره ویشلې د قرآن برکت کن حاصل چاچی منلې